څه صفتونه مې سوي دي په دا نیټ کې وادرېده. هلکه دا مطالعه دې بالا بس که، دا مجله بنده که، او اوس وخت د مریضانو دی. سر دې په خلاصو، اوس به خپله خواري وکاږو. وسه باره پر خپل ځای باندې کښېنه. سمه ده ډاکټر نوش صاحب. هلکه هلته چې کښېنستې د خیره سره و دا خلکو ته ګوره. یو څوک سپېره سړی هېڅ شی نه لري، یو څوک بیا نه کې داسې په غوښه سره پټي یو شی می لري، هغه بیا ما ته وختي ته اشاره کوه چې زه دلته په نسخه کې نه کې کومک ورسره وکړم، د خپلې دواخانې هغه دوای موای په خرڅ کړم. ورشه هلته په دروازه کې کښېنه او ناروغان راپرېږده. سمه ده؟ آفرین شاباش. ډاکټر صاحب هغه د غوږو ساعت دی که چیش دی هغه دې هېر سو. زه پوهېږم دغسې ما ته رامعلومېږي، موږ دغسې ګورو. انډیواله فشار خو دې ګر سره د وجوده څه مکمل وتلی دي. ته دا راته ووایه چې په دغه مېلمستیاوو کې خو به دې دا لرې ډېر نه وي خوړلی. یاره ډاکټر صاحب رښتیا هم ته پوه یې، لرې یم بیخي خوښ دی، پر بیا نه پرېږدم. انشاءالله جوړ به سې. او دا دوا دا زما دوا ده او که دې د بل ځای سره راوړې ده. ته خبر نه یې چې د بل ځای دوا زما کتنځای ته هېڅوک نه سي راوړلی. ته وګوره شادي نه که تاسو دوای ولا پلنډې در په شایه کې. ډاکټر صاحب وبخښه رالم، 2 واره رالم، ته چې یو ځای په رخصتۍ تللی وې نو باره بل ځای ولاړم. خیر اوس خو دې دا دوا راوړې ده او بل وخت چې د بل ډاکټر دوا به دلته زما ځای ته نه راوړې، بیا هغه ډاکټر ته ورځه، هلته ورځه. انشاءالله ډاکټر صاحب بیا به نه ورسم. سمه ده، زه به یو کوچنۍ نسخه در دغه کړم، دا دوا د سره ونیسه. یو کوچنۍ نسخه به در نشته کړم، که چېرې خدای ورسره جوړ کړه خو صحیح دی، که نه سوې جوړ بیا راسه د خیره. ډاکټر صاحب یوه خبره درته کوم اجازه ده، تا یو وخت د خدای د رضا دپاره کار کړی دی که دې نه دی کړی؟ مطلب دې څه دی؟ مطلب مې دا دی ډاکټر صاحب باور وکړه چې په کور کې وچه ډوډۍ نه لرو، داسې دوا راکړه چې ښه مې په وسي. په ګردو ډاکټرانو ګرځېدلی یم، هېڅ ښه مې نه پکېږي، بس داسې څوڼې راډکې کړي. داسې دوا راکړه چې یو ښه مې په وسي. ګوره وروره جوړوي خو مالا پاک. خیر زه به تا ته یې 2 پاکټه ګولۍ در نشته کړمه، هغه 2 پاکټه ګولۍ سره به انشاءالله تعالی ته جوړ سې. او که چیرې بیا هم جوړ نه سولې بېرته بیا دلته راسه، ډاکټر نوښت تا په خدمت کې دی. دغه واخه قرار به دواخانې والا ته ووایه تازه د ډاکټر صاحب نوښت زه خپل یم، نو کې سمه دوا راکړه. سمه ده؟ بس بس په مخه دې ښه خدای دې مل. اوس وټخېږه. بس بس داسې که نه ستا آفرین وټخېږه کرار. آفرین وټخېږه وټخېږه داسې نه په پزه باندې وټخېږه. آفرین د الله پاک د قدرتو قربان سم، ټول وجود دې سم دی، یوازې د پزې تبه ده. ودرېږه دا سترګه لږ وړه ښه ته وګوره. بس بس دا راته ووایه چې خوب دې څنګه دی؟ بس ډاکټر صاحب په دغه خاطر راغلی یم، خوب نه لرم، ټوله شپه ویښ یم. اوس ټوله شپه چې ته ویښ یې مطالعه کوې، کتابونه ګورې، په څه چې ته مصروفه یې؟ ډاکټر صاحب په داسې مرض اخته سوی یم د شپې د 1 بجې څخه بیا 4 بجې پر سیریالونه ګورم او د ورځې بیا بجېږم. ښه دا خو ډېره ښه وظیفه ده چې ته ټوله شپه سرایونه ګورې، یعنې زما سر در خلاص و چې ته چوکیدار یې. یا سرایونه نه در ښیم، سریالونه در ښیم، دا ډرامې نه دي. واه 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 استغفر الله، موږ چې ولته ټوله شپه عبادت کوې، مطالعه کوې، کتابونه ګورې، او ستا دې رنګ ورژېږي ته ټوله شپه د پردي کلتور سریالونه ګورې. بس بس زه ستا په ناروغي پوه سوم، یوازې ته په دا ناروغي نه یې اخته، ډېر ځوانان اخته دي چې دلته راځي. ځوانان څه کوي چې هم سپین ږیري په دغه مرضي اخته دي. الله پاک دې ستاسو پرده وکړي. زه به بیا هم یو کوچنۍ نسخه در جوړه کړم
دغه دوا وکړه د خیر سره ان شاء الله تعالی د ورځې به خپله وظیفه کوي او د شپې به خوب کوي. ډاکټر صاحب ستا پیس څو کېږي؟ پیس هلته بیا په دواخانه کې وه. ښه ورورکه انشاءالله مرضي خو به دې اوس جوړ سوی به یې داسې د رنګ نه کې بیخي تازه ماشاءالله راته معلومېږي. ډاکټر صاحب اوله پلا چې درته رالم او دوه رقمه ګولۍ چې دې راکړلې روغ رمټ یې کړم. دا دوه ګټ چې رالم دغه کې دغونه دوا هم دغه څه د دواخانې سره راکړله. نه پوهېږم چې دا در وخت تېره ده که کیفیت خراب دی. ته ګوره تا ته به زه د زړه خبره وکړم. هغه دوه رقمه ګولۍ چې مې درکړلې په هغه وخت زه د کرایې په سرای کې پروت وم. اوس خو شکر دی 2 منزله بلډینګ مې اچولی دی. نو دا چې زه هر یو په 2 پاکټو ګولۍ باندې جوړوم نو دا بلډینګ به زه د کومې خوا جوړ کړم. ښه ډاکټر صاحب زما سر اوس خلاص و. ستاسې دواوې پر موږ باندې ولې تاثیر نه کوي؟ خو تاسې زموږ په وینه باندې کورونه شروع کړي دي. نو دا ملک نه جوړېږي. ستا او د خاین پر ما باندې هېڅ فرق نشته. شابوش په ډېر ښه نامه دې راته وویل. دا غلطي ټوله زما ده چې په اوله ورځ ماته په دا 2 پاکټو ګولۍ باندې نه وای جوړ کړی. یو د زارو پیچکارۍ مې در لګولی وای چې پلچ کړي مې وای بیا تاسې خوشحاله کېږئ. پورته شه ورورکه پورته شه واخله دوا مواد واخله ځه ورځه هېڅ شی نه یم هېڅ شی نه یم ځه په مخه دې شه هېڅ تاثیر نه کوي. بس سمه ده ځه هېڅ تاثیر نه کوي راولې دې ځه درته وایم ځه دغه لا نه درته وایم چې په مخه دې ښه شه. دغه ځای دی وروره دا دې څه دی او چشم په خوړلې دي په دا؟ ډاکټر صاحب دی زما پلار دی. څو وارې بهرني عبادت هم استولی دي. دی دغه یو تکلیف لري چې کلک شی وخوري او ته کې هم تشناب ته نه ځي. دغه دوا ده ته وګوره چې څنګه دوا ده. دا دوا اوس د ده ده او که یو بل چارپایه ته ورکړې ده؟ څه وګوره زه د ده په مرضي پوه سوم. دغه دا ډېر کپسولونه چې یې کړي دي دغه یې معده ورخرابه کړې ده. بهرنی هېواد څه معنا چې واخې ښه یې وه مرګ به خولې ته راورسوئ بیا نو موږ ته راځغلوئ چې هله ډاکټر صاحب دا دغسې دي واغسې دي. زه اوس د ده په ناروغي پوه سوم. مه دی و بار ملکونو تاسو ته وي او مه نور مصرفونه پکوئ او نه دغه دوایو پخورئ. زه اوس د دې ځای پر ځای باندې په ده باندې زه تجربه کومه. که چیرې ستا پلار جوړ نه سو زما څه دا چپنه وکاږه درسره. خدای دې خیر درکړي ډاکټر صاحب چې دا سړی جوړ شي. لاره شپه یې پر معده درد سي همسایګانې د چغو د لاس په عذاب وي. تودې خښتې پر نس ورېږدو د رخشې ټیر تود کو پر نس ورکښېږدو. نو وایي چې دا نس یې پوه سي خو هغه هېڅ تاثیر نه کوي. ګوره وروره تاسې ته مې در مخه هم ویلي وه چې نه دې پلار په تودو خښتو جوړېږي چې تاسې تودې خښتې پر نس ورېږدئ یا یې په ایشېدلو اوبو کې کښېنوئ یا د رخشې ټیرونه یې تاوده کوئ پر سر یې ورکښېږدئ. دا ګوره پلار دې په یوه 50 زه در جوړوم علاج یې په یوه 50 کېږي. زه خپله در سره
السلام علیکم استاده جوړې په خیره ښه سره دغه ستا په زرنج کې موږ دغه مریض کښېنوو تګ و راتګ تر هغو رخصې پورې 5 ګشته یعنې څو کرایه ته غواړې پروا نه کړي ستا د مریض په خاطر به 500 موږ درڅخه واخلو څنګه شو دا زموږ پر خارجي سړک چې څه اشتیا خلاصه شوله قبض مې مات شو شناب راشه شناب چیرې دی زما مسؤلیت یوازې ستا د قبض ماتېده وه چې شناب په ماړه نه لري څنګه سو هلکه د ډاکټر نوښت دوا دې ولیدله انشاءالله اوس جوړ قبض دې مات سو شناب راوښه په نورو مې سر نه خلاصېده کلمې مې پرې سولې په سترګو شی نه وینم